د ساقي پام نو نه دیو بس د ساقي پام نو نه دیو ما سره کو جام نو نه دیو بس د ساقي پام نو نه دیو ما سره کو جام نو نه دیو سترګې خو د ښکته شوې او پورته شوې اوس کو دا سلام نو نه دیو. ګرانو مینوالو السلام علیکم. پروګرام د پښتون غږ سره محمد عمران ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دی. مینوالو خپل پروګرام نن د ګران ملګري اوداس محمد زی سره چې ښه شعر لیکي ډېر وخت یې په مسافرۍ کې تېر کړی د سعودي عرب ښکلی کلام لیکي. راځئ چې اوداس محمد زی ستاسو سره مخاطب کړو او خواږه خواږه شعرونه درته واورو. اوداس محمد زی صاحب پروګرام کې د تارکلي وایي. ډېره مننه محمد عمران د دې ملګري هم ډېره مننه چې دومره لرې ځای نه پروګرام ته راغلی دی. نو ستاسو په کور که مې لار نه وي زړه به مې دومره پرهار نه وي نوم به مې خور په بازار نه وي او که بې غیرته یار مې نه وي په اشرګاه کې به زه ولې شرمېدم. شعرونو غوښتنه ده چې بیا وګوره بیا ووینه خو کرکه ترې نه وکړه بیا ووینه بیا وګوره خو کرکه ترې نه وکړه چې ما درله څه دم کړل لږه سکه ترې نه وکړه. او همدا هغه سړی دی او همدا هغه قاتل دی د خپل لالي پوښتنه اوس ټوپکه ترې نه وکړه. او دا هله خو په ما پورې پاو تو بوتو سر دی دا هله خو په ما پورې پاو تو بوتو سر دی خو ته را باندې یقین وکړه بېشکه ترې نه وکړه بیا ټول عمر به ستا د کوڅې مخې ته تاویږي بیا ټول عمر به ستا د کوڅې مخې ته تاویږي د خپلې کوڅې مخې ته سورکه ترې نه وکړه چې نه غواړې اداس وې د هغه تصویر دې څه که چې نه غواړې اداس وې د هغه تصویر دې څه که ورېباره دا پوښتنه خو د ټکه ترې نه وکړه. غزل دی چې راشه لو لور مې کا چې زړه دې یخ شي راشه لو لور مې که چې زړه دې یخ شي سوې په اور مې که چې زړه دې یخ شي چې په حیا کې د زه نه یم خوښ ځان سره تور مې که چې زړه دې یخ شي چې په حیا کې د زه نه یم خوښ ځان سره تور مې که چې زړه دې یخ شي زما دښمنه په کنال ځمکه ځه مړ په خپل رور مې که چې زړه دې یخ شي زما دښمنه په کنال ځمکه ځه مړ په خپل رور مې که چې زړه دې یخ شي چې په ډک بازار کې مې نن ښه ورټه په ډک بازار کې مې نن ښه ورټه سم د پیغور مې که چې زړه دې یخ شي. او مسافرۍ ښې لوبې وکړه په ما مسافرۍ ښې لوبې وکړه په ما په سر سرتور مې که چې زړه دې یخ شي چې ګمنامي دې زما نه ده خوښه چې ګمنامي دې زما نه ده خوښه د بنګړو شور مې که چې زړه دې یخ شي اوداسه راولېږه رشته راپسې اوداسه راولېږه رشته راپسې د مور انګور مې که چې زړه دې یخ شي. د دې ملګري څه انتخاب شعرونه وکړو هغه دې ودوي هو چې راشه که نه نور در پسې سم لیونې کېږم راشه که نه نور در پسې سم لیونې کېږم او خال خو مې لږ وګوره صنم لیونې کېږم د لوی الله خاطرو که دې زیړ مازدیګري کې د لوی الله خاطرو که دې زیړ مازدیګري کې یوې لغزې له راشه ستا په غم لیونې کېږم. ما نور کله ناسخه ستا منلي دي که نه ما نور کله ناسخه ستا منلي دي که نه خو نن مخې له مه راځه لږ سکم لیونې کېږم. ته چې وایې بس که لیونیه کور ته لاړ شه ته چې وایې بس که لیونیه کور ته لاړ شه خو خدای کو چې زه ستا خوا نه پاسم لیونې کېږم. خو داسې که غرمه وي ستا دیدن لکه روجه وي خو داسې که غرمه وي ستا دیدن لکه روجه وي زه هره ورځ راځم بګینې مرم لیونې کېږم. د ملګري غوښتنه فرمایش و. ډېره مننه اوداس صاحب. ملګري را سره ولاړ دی زاهد نور چې د کوواټ نه راغلی ډېره مننه یې کوو چې دونه اوږد سفر یې وکړو او دلته راغی او یو جهان مننه د اوداس صاحب هم یو جهان مننه. په دغه شعر د اجازت اخلم چې کوزه ملامت کړم زمانه بتاویږي کوزه ملامت کړم زمانه بتاویږي کوته ملامت کړي نستانه بتاویږي د قبر اجدها و پکې خو خراب ګوري د دې نه څوک خبر دی چې د چا نه بتاویږي. ډېره مننه د الله په امان.